لیویز والا را ولاړ سو خر یې وویستې. نو چې تا دا خر وویستې نو د الله رسول فرمایي د الله رب العزت و هغه چا ته ډېر په قهر کېږي قسمېږي چې هغه د الله څخه علاوه بل هېڅوک نه لري. د خره که مالک نه درلوده یوه خپل مالک یې نه ولو الله خو ونه. نو سید حسین احمد مدني صاحب له یو سړی رالی دیوبند له ورته ویلې په جلال آباد په افغانستان کې ویلې ول هلته یو فصل و هلته خنجران ډېر ولو خنجران. نو به دا خنجران هلته فصلونه به یې خرابول. ولې وخت دا د فصل مالک را ولاړ سولو شاوخوا یې داسې باډ جوړ کړي چې کله خنجران رالو زه به چیش کوم زه به دوی سوځم. نو باډ چې جوړ کړي د بوټو موټو د هر شي جوړ کړي قرار یې اور واچوي. اور چې واچو دا خنجر خاص د اور په مابینځ کې رالی خنجر واره دورې ولاړ شو اور دی بیا دورې اخر یې اسمان ته سر کې نارې کې الله رب العزت ځای پر ځای باندې ورېځ راوستله باران یې ووروي. باران چې اور یې مړ کړي خنجر یې درته ځای وایي. خنجر په ګرد دنیا کې مردار دی نجس دی پلید دی. صحیح سولو دلته چا ظلم کوي او دا لیویز والا به څه وایي وایي څنګه ما څنګه نشانه مې زده ده. نو دا د قیامت په ورځ الله رب العزت تا راوغوړوي دا خر تا ولې مړ کړي ته څه اختیار لرې ته خوړلې لیونی سوی ولو. صحیح سولو کشنیان یې داړل خلک یې داړل خلک نه جوړ یا چې شولو خر و ته چې شوې انسان وې. نو دلته دا خر د انسان چم وکړي غږ نه دی کړی او انسان د خر چم وکړي چې هغه خر یې وویشتل. صحیح سو په خبره سر خلاصېږي. الله رسول څونه منع کړی ولعنت وي پر هغه چا باندې چې د خر چهره یې ورداغلې ده. څونه غټه خبره ده دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شایسته دین کې د یو بوده دغه حق دی. نو د انسان به څو حقي نو دا مرغۍ به د قیامت په ورځ راشي والله ته به وایي چې الله فرمایي نشانه یې زده کوله الله به ورته په قهر سي. دا خر به راشي د قیامت په ورځ والله ته وژاړي چې الله دې زما سره ظلم وکړي فرمایه ګولۍ وچلولې ته نه یې په خبر چې تا ته حکومت ته توپک در کړی دی. دا ګولۍ دا چیش دی د امانت دی. تعاول را ولاړ شي په خپل انسانیت کې د خیانت وکړي انسان سره دا شی نه بیا په مسلمانی کې خیانت وکړي بیا د توپک سره خیانت وکړي بیا په توپک چې کومه ګولۍ و د هغه سره د خیانت وکړي بیا د حکومت وخت سره چیش وکړي خیانت وکړي. څنګه عجبه خبره نه ده. الله ناراضه کیږي. د الله رسول نه فرمایي چې کوم څوک بیا مالک نه لري ما درته ویلې چې ما سوا د الله څخه بل څوک نه الله هغه ته ډېر په قهر دی. دا خره خو مالک نه درلودي مثال کې طور پر الله خو دا الله په مخ کې به ته جواب کوي. ټیک سو لیویز والا اسانه نه ده مفت نه ده خلک به راولاړېږي بیا پر خرو باندې مشینان چلوي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.